بیش از 60 تن به ضمن ارتکاب جرایم مختلف جنایی از سوی نیروهای امنیتی غزنی بازداشت شدند. مسئولان امنیتی غزنی میگویند که این افراد در 2 ماه گذشته به اتهام ارتکاب جرایم جنایی، سرقت و سوء استفاده از نام نیروهای امنیتی بازداشت شدند. مسئولان قماندانی امنیتی غزنی از مردم خواستند که مانند گذشته با نیروهای امنیتی همکار باشند. د غزنی امنیه قماندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت په تیرو 2 میاشتو کې 80 الی 15 نفره په مختلفو جرایمو باندې نیولي او اکثریت یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. په دې کې مختلف جرایم ترسره شوي دي. په دې کې غلاوې شته او په دې کې د مجاهد له نامه څخه استفاده شته. په دې کې د مسلمانانو او د غزني ښاریانو د ټګۍ داسې پروګرامونه چې یا جعلي اسناد چاته ورکول، پاسپورټونه جوړول، جعلي صرافۍ دلته خلاص کړي وي. مختلفو جرایمو مجرمان دلته وجود لري. در همین حال باشندگان غزنی از فعالیت نیروهای امنیتی اظهار خرسندی کرده خواستار توجهی بیشتر در تامین امنیتی این ولایت هستند. ما از نیروهای امنیتی خود خوش هستیم. انشالله همیشون در خدمت مردم هستند و از امنیتی خوب است انشالله. خب باز ما از مسئولین بالا دیگه تقاضامند هستیم که بیشتر کوشش کنند از این بهتر شوه. خوب است. د موږ د دې نه غوښتنه دغه ده د ټولو نه چې دغه څه جدي توګه باندې د چلند وکړو او چې نور خلک جرأت دې ونه شي کړلی چې سبا د کار ته لاس واچوي او نور خلک په دې کار باندې غوښتنه کوي. به گفته مسئولان قماندانی امنیه این ولایت، غزنی در سال روان یکی از امن‌ترین ولایت در کشور شناخته شده است.